د دا واحد ذکر دی عزیزانو چې د دې نیکۍ د دې ثوابونه الله پټ کړي دي چې دا څو دي ملائکه په خپل نه دي په خبرې ملائکه غبراو سولې ملائکه پریشان سولې چې الله دا څونه ذکر وکړي زما پر وسوته لیدل چې زه ولې کما نو لہذا دا ذکر به زده کوي ذکر به زده ورشه عزیزانو ابن ماجه حدیث دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي و یو سړی ولو هغه صرف یو وردا ویلې یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك صرف یو وردا ویل یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك یعنی معنا دا ده چې الله زستا دومره تعریفونه کوم چې څومره ته لوی سلطنت بادشاہي لري او څومره ستا حق دی دا پښتو توري ما درته ویلې زستا دومره تعریفونه کوم پیغمبر علیه السلام فرمایي وای چې کله دې سړی دا ذکر وکړي د الله لوی بیان کړله نو ملائکه غبراو چې د دې مرچی ثوابونه ولیکو دا خو موږ تر وسه وتګه ده د دې مر ثوابونه څنګه ولیکو نو الله رب العزت په دربار کې پیش وچی الله پلاني سړي خدا ذکر وای چې یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك یواره وای ورڅوکو الله پښتنه جنوب چې وای ملائکه دا ذکر وشي الله ورته فرمایي تاسو پرېږدي خالی ولیکي بیا چې کله د ما سره ملاقات کوي دا ثوابونه زخپل کوم بغیر د حساب